شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. نن غواړم چې تاسو سره د انرژي څښاک په تاوانونو باندې خبرې وکړم. انرژي څښاک چې دی په مختلفو هیوادونو کې په مختلفو یعنې ډول ډول نومونو باندې یادېږي او ځوانان چې دی دا ترې ډېره زیاته ګټه پورته کوي. دا ولې ترې ګټه پورته کوي؟ ځکه چې دا په لنډ مهال کې سړی چې دی ویښ ساتي، تکړی ساتي، ځکه چې په دې کې د کافین او همدارنګه د ګلوکوز او فرکتوز په نامه بوره ده چې دا سړی ویښ هم ساتي او همدارنګه انرژي یعنې پیاوړتیا هم بدن ته وربخي. نو په دې اساس باندې ځوانان ترې ډېره زیاته ګټه پورته کوي او په اوږد مهال کې چې دی ډېر زیات زیانونه لري. په ټوله کې کافین چې کوم دي د زړه ضربان زیاتوي، د وینې فشار لوړوي او د زړه ناروغیو ته چې دی زمینه برابروي. د زړه حرکات چې دی په بعضې خلکو کې غیر منظم کوي او پایله یې چې دی مغزي سکته یا فالج دی چې یو طرفه سړی فلجي. همدارنګه کافین چې دی بېخوبي رامنځته کوي او په اوږد مهال کې که چېرته دغه انرژي ډرینک خلک څکي ډېر عصبي رواني ناروغۍ او همدارنګه چې دی په ژور خفګان باندې اخته کېږي. بل په دې کې موږ وویل چې دوه ډوله بوره پکې ده چې یو د ګلوکوز په نامه ده یو د فرکتوز. ګلوکوز چې دی زر وینې ته داخلیږي او فرکتوز چې دی په قلاره وینې ته داخلیږي او بیا وروسته په انرژۍ باندې بدلیږي او د بدن اړتیا پوره کوي. نو د دې ډرینک یا د دې انرژي څښاک ډېر څښل انسان وزن چې دی زیاتوي او د وزن زیاتوالی چې دی د ډېرو ناروغیو دپاره چې دی زمینه برابروي. غاښونه خرابوي ډېر څښلې او همدارنګه د شکر د ناروغۍ خطر رامنځته کوي. یعنی که خلک دا ډېر څکي نو د شکر په ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي او د شکر ناروغي چې کومه ده هغه نورو ډېرو ناروغیو ته چې دی زمینه برابروي او د بدن په ټولو غړو باندې چې دی بد تاثیر کوي. دا په هر عمر کې چې دی د انسان صحت ته ښه نه دي. هغه میندې خویندې چې د حمل په حالت کې وي هم باید د انرژي د څښاک څخه باید ګټه پورته نه کړي، ځکه چې دا هم ځان ته او هم کوچني ته چې دی زیان رسولی شي. 18 کلونو نه چې کم عمر لري هغې ته دا سپارښتنه شوې ده چې د انرژي ډرینک څخه هیڅ ګټه پورته نه کړي. یعنې څومره سړی ډېرې اوبه څښلی شي دا د انسان صحت ته ګټه رسوي. همدارنګه مختلف چایونه دي چې د چای نه سړی ګټه پورته کوي. شین چای ښه بدیل دی چې سړی هم ویښ ساتي او هم تکړه او هم په هغې کې ډېر زیات ویټامینونه، منرالونه او همدارنګه داسې توکي پکې شته دی چې په بدن کې دا څه کړنې ترسره کېږي او د هغې په پایله کې زهري توکي ازادېږي، هغه د منځه وړي او خنثی کوي، یعنې بدن وینځي او پاکوي، سرطاني ضد خواص لري. نو د دې په ځای خلک د انرژي ډرینک یا څښاک څخه ګټه پورته کوي نو د شین چای څخه ترې ګټه پورته کوي. د یوه بلې روغتیایي خپرونې پورې د تاسې اجازت اخلم چې تاسې د بشپړې روغتیا پایې